حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے دا فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې شب قدر تلاش کړی تاسو د رمضان په آخري 10 ورځو کې او په تاق ورځو کې تلاش کړئ. دې حدیث روایت صحیح بخاری کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو محدثین فرمایي چې مطلب د دې حدیث دا دی چې شب قدر شپه چې دا زیاتره په آخري 10 کې او بیا په تاق ورځو کې یعنی 20مه 23مه 25مه او 20مه 29مه په دې شپو کې زیات احتمالات دي. نو د کې وجه نه محترم موږ تاسو له پکار دی چې دغه شپې کې عبادت ډیر زیات ثواب لري او دغه ثوابونه ځان ته حاصلول پکار دي. دغه شپې بې ځایه تېرول نه پکار. کوشش دا وکړو چې په دې شپو کې عبادت زیات وکړو چې دغه شب قدر شپه الله په قسمت کې کړي. کم از کم لږ عبادت په هر شپه کې وکړو او دغه زیات ثوابونه ځان ته حاصل کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په آخري 10 کې ملا مبارکه کلکه تړله او ټوله شپه به په عبادت کې تېروله، دعاګانې به کولې، ذکر به کوله، په عبادت کې به مصروف وو. نو موږ او تاسو سړي او زنانه خو ډېر زیات به چې کوشش دا وکړو ځکه موږ او تاسو ټول ګناهګار یو اکثره او خصوصا د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو. خصوصا په دې 10 کې د ګناهونو نه ځان بچ کړو. د سترګو حفاظت وکړو، د ژبې حفاظت وکړو، د لاسونو حفاظت وکړو، د نظر حفاظت وکړو، حرامو نه ځان بچ کړو، صدقات خیرات ډیر وکړو. نو دغه ثوابونه ځان دپاره حاصل کړو او دغه شپې په عباسیاتو کې تېرې نه کړو. دغه آخري 10 د جهنم نه د خلاصي 10 ده. کوشش دا وکړو چې دومره ژړاګانې فریادونه الله ته وکړو چې الله جل شانه د جهنم نه نجات راکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.